د یادو شعارونو د لیکلو چارې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوندو مدیریتونو له لوري په بهرامچې، سنګین، نوزاد، ګریش، ګرمسیر او کجکي ولسوالیو کې ترسره شوې، چې موخه یې د خپلواکۍ د ارزښتونو په اړه د ولسي پوهاوي لوړول او د دې تاریخي ورځ یاد تازه کول دي. د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج حافظ عبدالباري راشد وویل د زمري 24مه د افغان ولس په تاریخ کې یوه له مهمو او ویاړلو ورځو څخه ده. نوموړي زیاته کړه چې د خپلواکۍ د ارزښتونو په اړه راتلونکو نسلونو ته معلومات ورکول د ټولو مسؤلیت دی. هغه همداراز وویل چې په بهرامچې ولسوالۍ کې هغه څلور لارې کې هم د خپلواکۍ په مناسبت شعارونه ولیکل شول، کومه سیمه چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني رژیم تر واک لاندې وه. نوموړي وویل په دغه ځای کې د خپلواکۍ د شعارونو لیکل د سیمې د اوسیدونکو لپاره ځانګړي تاریخي او معنوي ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د زمري 24مه د افغانستان د خپلواکۍ له مهمو تاریخي ورځو څخه شمیرل کیږي، چې هر کال یې په مناسبت بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي.